یونانیان خپلې پلازمینې اتن ته اتینا وایي. د یوناني افسانو له مخې دا نوم له اتینا اخیستل شوی چې د پوهې الهه وه. له 3000 میلاد مخکې څخه یعنې له تیرو 5,000 کلونو څخه په اتن کې پرله‌پسې انسانان اوسېدلي دي. اتن چې د نړۍ یو تر ټولو پخوانی ښار دی، تر میلاد 700 کاله پخوا د اتیکا پلازمینه وه. د اسکندر له مړینې وروسته اتن کمزوری شو، تر دې چې په 529 کې پوستینیانوس فلسفي مکتبونه بند کړل، نو دا ښار د روښانفکرۍ پر یوه مرکز بدل شو. په 1450 کې عثماني ترکانو ونیوه او لوټ یې کړ.